سلامونه د شینګل انتظار هڅه کې منی فیسبوک باندې کتونکو دا چې تیر وخت کې ما یو ویډیو شیر کړی و چې دلته پارلمان کې ډېرې خلک چې دکاني کوي دکاني تر څنګه وي بیا واغانې ساتي چرګان همداسې ډېر شي نه نور نو دغه د یو بل ځای ته راغلی یم که تاسو دا غوربه ښکاري دغه غرفه کې ګوره اګرې پراتې دي همدغسې مکروني دي نور ډېر شیان پکې دي اکثره وخت کې چې خلاص شي بیا یې راوړي اوس پکې داسې نشته الوګان دي دغلته او ډېر سامان پروت دي دا په دې خاطر چې کله هغوی هلته مصروف خپل هغه دکاني او سیسټمونه مخ ته وړي اما داسې یو کار یې کړی دی چې که څوک راځي د بل ښار یا بل دغه نه په لارې تېرېږي کولی شي په اسانۍ باندې دغلته د خوښې شی واخلي یعنې دا 24 ساعت خلاص دي یعنې دغه سیسټمونه خلکو په لار اچولي دغه نه د دوی تقریبا د میاشتې به 2000 3000 یا دې نه پورته به انکم راځي نو دغه کار زموږ افغانانو ته پکار دی چې په خپلو وطنونو کې د لږو شیانو نه عادي دغسې بزنس شروع کړي نو انشاءالله چې زموږ افغانان خو بیا په دې شیانو کې هم تکړه دي هغوی شته دی په کلو کې همدغسې دغه لري خو البته زمینه ورته برابر نه ده دې خلکو خپله ځان دغه زمینې برابر کړي دي نو موږ او تاسو باید دغه فکر پراخه کړو یعنې د نشنه ورته دا ګټه ښه ده وسلام